تېره شپه نابله شپه مو څه شي وخوړل؟ شلومبې او ډوډۍ هغه موږ ته غوښه وریجې زندگی لگا ترى څه خاله ولې دغه د مورکۍ بخارۍ ده دا د لاسي جوړه کړې مور ته د پاک خدای ژوند درکړي ما ته مو د لسو میاشتې راکړم زه مو د شش کال د ژمي د تکلیفه خلاصه کړم چې بارانونه راباندې ورېدله او خونې راباندې نړېدلې ورونه هغه قندارۍ مور ته بالاخره راورسېدلو قندهار ته مور نو تا هغه ویډیو کې ویډیو باره چې دغه شلومبې او ډوډۍ زه چې وخورم دا ماته هر څه دي که نه ته د پاک خدای ژوند درکړي ما ته مو د لسو میاشتو خرچه راکړم زه مو د شش کال د ژمي د تکلیفه خلاصه کړم چې بارانونه راباندې ورېدله او خونې راباندې نړېدلې او زه هم د وچې مجبورۍ څخه چې دوه تورسرې راسره بې دغه ناستې دي په دغه ځای کې لکه دا ورونه چې زه ولیدلم په دغه ځای کې زه د مجبورۍ د لاسه ناسته وم د مجبورۍ او خپل د عیست په خوندي کېدو سره ناسته وم او اوس نو تاسې ما ته دا درې بوزې او دا دغه دپاره راکړې چې مقصد ته د هغه ښځې کوچنیان سره دغه که تم کړم نو تاسې ته دې خدای تعالی خیر درکړي تاسې هم زما اولادونه یاست زما د اولادو پر ځای یاست نو مور دې قربان سي داسې نو اوس مو د 4 میاشتو خوراکه را برابره کړه سرای مو راته پیدا کړي پر ځای مو کړمه اوس نو که تاسې زما سره دغونې کومک وکړئ چې د یو رانځ یو دغه کومک را سره وکړي خو بیخي به ښه مور خو وایي چې د 10 میاشتو د سرای کرایه جنید صاحب ورکړې ده نو الله دې د هڅې په خپل دربار کې قبول کړي هغه ورونه چې مرستې رالیږلې دی جنید صاحب دلته راته دا سرای ورته پیدا کړ د 10 میاشتو کرایه سرای یادولي درته کوم ورونه سرای د کور ته وایي د 10 میاشتو کرایه د دې کور سوې ده 4 میاشتو پورې خوراکي مواد مور انشاءالله بس کېږي که نه دغه 3 چیلیانې یا وزې دي غوښتلې دغه هم ورته شوي دي مور یوه غوښتنه ده دا وایي چې داسې یو ورور وي یا یو خور وي زه د هغې د مور په ځای یم چې د هغې وس برابر یي ما ته د میاشتې مصارف رالیږي خوراکي مواد برابر دي سرای برابر د یوازې د ډاکټر یا نور وغیره څه مصارف کېږي نو هغې لپاره د نغدې پیسې نه لرم دغسې ده مور نه لرم خپل آینده ژوند پروا نو زه به د دې نمبر واخلم زه به ځان سره کم هر ورور یا خور چې غواړي دې ته د میاشتې مرسته راولېږي زه به یې دې نمبر ورته ورکړم او رابطه کې ورسره کېږي میاشتې پیسې ورلېږي دا به ځي دا په قندهار کې اوسېږي نو خپلې پیسې به راخلي زندګي به خپله تېروي نو واقعا سړی دلته وګوري دا کور د تورسرو لپاره فلحال لله الحمد چې مور دې پر دې لپاره ښه دی که نه ژوند دې ښه تېرېږي لمر پکې مخامخ لګېږي نو لرګي خو دې هم شوي دي صحیح ده ښه نو مور دا د بخارۍ ده د غربت چې کله یو څو غریب وي یا د هغې حالات مونږ ګورو چې هغه غریب وي واقعا جنید صاحب هغه خپل هغه د وسایل د دې چغې وایي چې مونږ غریبان یو نو دغه د مورکۍ بخارۍ ده دا د لاسي جوړه کړې مور نو دا به مورکۍ د کې اور بلې کوټه به پرې ګرموي نو الله دې ورحمېږي زموږ په حالاتو باندې څوک څومره چې موږ ګرځو یو کور له بل څخه وضعیت خرابي بل له بل څخه خرابي دا مومند صاحب که ووایو چې کوم شپه زه ماښام چې د دوی کور ته ورغلم هغه کور ته چې زه ورغلم هغه کوم حالاتو کې چې دوی ژوند کوي په کوم ځای کې چې دوی ژوند کوي ملګرو هم ولیدئ یقیني هغه شپه زما سره داسې یو احساس و چې آرام مې نه سوی کولی چې یعنې زه دوی حالت زه دې ته نه پرېښولم چې زه آرام وکړم فکرا زه ډېر سره خراب شوم خو بیا موږ ډېر کوشش هم دا وکړو چې دوی دپاره داسې یو ځای جوړ یا پیدا کړو تر څو دوی ښه آرام واوسي پراخې خونې ولري او پخې خونې ولري اوبه یې برابرې ګوره مخکې دوی اوبه په لاسو کې راوړلې هر څه لري اوبه لري هر څه لري نو انشاءالله په راتلونکي کې به دوی ژوند ډېر برابرېږي فقط دغه یو څه چې دوی غوښتنه هم وکړه چې موږ په راتلونکي کې یو داسې یو څه ولرو چې هغه موږ خپل روان ژوند ته وکړو هغه میاشتانه یو څه چې هغه ورته برابر سي انشاءالله دوی بیا د دې ضرورت نشته چې بیخي یا چاته ودرېږي یا نو چې خوراک او دغې نو څه مجبوریت لرو نو مور
ان شاء الله ورونه شته ډېر ورونه داسې شته چې موږ څخه غوښتنه هم کړې ده نو دا مستحق خلک دي که غواړئ دې سره مرسته آنلاین رالیږئ لینک هم درته سره شته دی آفلاین لپاره واتساپ نمبر درته ښکاري د دې نمبر به موږ واخلو نمبر به درڅخه واخلو نو څوک چې غوښتنه کړي کوم ورور زه به ورته ورکړم خصوصي مسکا خندانا لري تلوي ګریا زکا مبتلا د فراق دا چا ده زکا مبتلا د فراق دا شودي ورکه مرازي خوخيو یاتیمان دی پویرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد کرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد کرونو دای د وصال په لټا خلق لاله دای د وصال په لټا خلق لاله دای دا وصال پولټا خلق لالهاند وی خپل محبوب پلار جان په فکر او سوچونو وی خپل محبوب پلار جان په فکر او سوچونو مرازي خوخيو یاتیمان دی پویرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد ګرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد ګرونو زفرد الله معاذ قسم برب چنن زفرد الله معاذ قسم برب چنن زفرد الله معاذ قسم برب چنن لیکم هر یو حرف ورتا د خوږ زړه په اهونو لیکم هر یو حرف ورتا د خوږ زړه په اهونو مرازي خوخيو یاتیمان دی پویرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد ګرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد ګرونو مرازي خوخيو یاتیمان دی پویرونو راړي کړي سلګي د پلار په یاد ګرونو